د کابل او ننګرهار له بریدونو څخه وروسته نن ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغان حکومت ته خبرداری ورکړ دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغان حکومت ته څه ویلي دي افغانان یې څنګه په خپل منځ کې په سره جنګ واچول او اوس دی په میدان ورته کېنست دا چې څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ درنو لیدونکو السلام علیکم ډونالډ ټرمپ وایي د افغانستان حکومت د ځان خپله وساتي موږ هلته نور جګړه نه کوو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی په افغانستان کې جګړه نه کوي بلکې اوس یې هم ډیر پوځیان له دغه هیواده راویستلي دي ټرمپ دا څرګندونې د هغې مرکې په یوه برخه کې کړې چې د مزاج نیوز اسټرالیایي ویب سایټ لخوا نشر شوې ده د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د کابل وروستي بریدونه او چاودنې به د سولې پروسه ناکامۍ سره مخ کړي که نه ټرمپ ویلي موږ افغانستان کې ډیر وخت تیر کړ جګړې مو وکړې لیکن موږ تر دې زیات هلته نه پاتې کیږو او نه هم جګړه کوو همدا اوس موږ له افغانستان څخه ډیر پوځیان راویستلی دي نوموړی زیاتوي له شک پرته چې امریکا په نړۍ کې لوی پوځي ځواک دی خو نشي کولی چې هلته د پولیسو دنده ترسره کړي بلکې په وینا یې دومره خو باید د هغه ځای حکومت هم د خپل ځان د ساتلو لپاره یو څه وکړي ټرمپ ویلي اوس د دې وخت رارسېدلی چې زموږ پوځیان خپل هیواد ته راستانه کړی شي او د پولیسو دنده باید افغان حکومت ته پرېښودل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال په افغانستان کې د جګړې نه کولو او له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو ټینګار کوي چې وړمه شپه ولسمشر غني د کابل ننګرهار او لغمان وروستیو بریدونو په غبرګون کې د طالبانو پر ضد د تهاجمي عملیاتو بیا پیلولو اعلان وکړ درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښه وخت